تاسو دا سوچ مو کوئ ګوره چې دوی به د خپله دنیا کې خوشحاله دي دوی دومره خفه دي او دومره غمونه دي خو ښکاري داسې چې د بېدینو ته چې دا که څه نعمتونه دي هغه به دوی دي هېڅ نعمت نشته او هغه چې په کرسۍ کښېني تپوس دې وکړي چې دا څنګه بس دا د الله خاص رحم او کرم دی چې وایي دې دې راورسوه الله چې رحم او کرم وکړي ډم دې نه جوړوي الله دې جنتي کړي جزاک الله خیر بارك الله فيك الله يخسر الله سبحانه وتعالى موږ ټولو ته هدایت نصیب کړي او الله سبحانه وتعالى موږ په دې حق باندې د مرګه پورې مضبوط ساتي خبره ما دې پورې راواغسته چې دا ظالمان بیا دا ووایي الله راباندې رحم وکړي نو الله چې رحم وکړي هغه خپل طرف ته نږدې کوي